خپل عورت پټ ساتل، پرده کې ساتل ډیر قیمتي بیان دی او نن سبا خو فحاشي دومره عامه ده چې درته ویلی نشمه. زنانه کلیام ګرځي چې سی خوښی هغه کوي. شیخ صاحب په ډیر قیمتي او ډیر بهترین بیان کړی دی. اخیره پورې ګورئ، یو څو منټه بیان دی او ډیر قیمتي بیان دی. راځئ چې ټول وګورو. او شروع شو دواړه چې یو ځای کولی په ځانونو پسې د پاڼو د جنت نه. زر زر یې د دې ونو نه د پاڼې را شو کولو په دې خپلو عورتونو یې کېښودې. دې ځینې دوه خبرې راووتې: عورت پټول، خپل بدن پټ ساتل، دا د مؤمن انسان په فطرت کې پرته خبره ده. یعنې دې کې وګوره، آدم علیه السلام فطرت کې دا خبره ده، د حوا علیه السلام فطرت کې دا خبره چې عورت څخه ښکاره شو ډاري کې پاڼې راواغېستو په خپلو عورتونو یې کېښودې. دویمه، شیطان په دې خوشحالېږي چې زموږ عورتونه ښکاره شي. او سبحان الله نن سبا خو چې څومره عورت د یو سړي ښکاره کېږي او څومره کپړې لنډې تنګې کېږي، نو دې ته څه وایي؟ دې ته ترقي وایي. دا چې وایي دوی ترقي کړې ده، ترقي یافته ملک دی، ځکه دوی لغړ توغړ ګرځي. او که چېرته دا لغړېدل او عورت ښکاره کېدل ترقي وی، نو د خرو د پوخانه ترقي کړې ده، او د ځناورو د څاروو د پوخانه دا بیا ډېر ترقي یافته دي. چېرته د هغوی لباس یې اچولی دی، چېرته عورتونه یې ښکاري کته ځي او بره ځي، نو بیا خو دوی زموږ نه ډېره ترقي کړې ده. بیا ترقي هغه څه ته وایي چې ته عمل وکړې د الله په وینا او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وینا. مؤمن عورت خپل پټ ساتي، او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وي؟ د خپل عورت حفاظت به کې، الا د یو سړي د خپلې ښځې په عورت نظر ولګېدو یا د ښځې د خپل خاوند په عورت نظر ولګېدو، د دې ګنجایش په شریعت کې شته. د دې نه علاوه د عورت په حفاظت کې دروند لباس واچو. د لباس مسله را روانه ده، د لباس مسله را روانه ده. او دا پښتانه، زموږ دا پښتانه او دا معاشره چې ده، دوی خصوصا په دې ډېر مشهور وو، دا دروند لباس او دا لنډې تنګې کپړې به یې ناچول. اوس د پښتنو یعنې که دې وکتو نو یو قدم د دې نورو نه مخکې شوي. او یعنې ته دا سوچ وکړه، یو خو عام پینټ شرټ اچول دي، عام پینټ شرټ چې سړی غټ شرټ واچي او غټ پینټ واچي، په دې کې هم څه حرج نشته چې عورت پکې پټي، او یو سړی پینټ واچي او هغې سره ښه کولاو کمیس واچي او عورت یې نه ښکاري، دې کې څه حرج نشته. خو دا زموږ د پښتنو په علاقو کې به دا هم چا نه اچوه. اوس دغه پرېږده چې داسې پینټ شرټ واچي چې هغې کې بدن پټي او د حیا او د عزت، په دې کلو کې دننه داسې لباس شروع شوی دی چې سړی کتی نشي هغه هلک ته یا هغه جنت ته. داسې فتنې والا لباس به یې اچوي. نو که کمیس پرتوګ لی راشي، نو د هغه کمیس پرتوګ نه هم پینټ شرټ جوړ کوي، او نوم پې څه پروت دی؟ دا چې کمیس پرتوګ تنګ، داسې تنګ کمیس دی بعضو اچولی چې دا ملا پکې داسې دننه بیا چې ملا دننه شوي، دا تشي دا پکې هم داسې دننه شوي، او بیا به کته بیا کولاو شوي. نو سړي له ترې حیا ورشي چې اوس ده ته څه ووایم، او د ده دا قصه داسې آخر، او بیا به پرې د زنانو په شان ګلونه او یا د زنانو خاص رنګونه، او بیا په هغې کې ځان له ډیزاینونه، او بیا په یو ناشنا ترتیب باندې پرتوګ او پنسي. چې یا الله زه څه وکړم، او دا کوم مخلوق دی؟ نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. او انشاءالله د لباس مسله دې ایتونو کې مخکې را روانه. دوی چې کله د ونې ته نږدې شو، د دې ونې نه یې خوراک وکړو، نو عورت یې څه شو؟ ښکاره شو. بیا راولګېدو، دا پاڼې راغستې په دې عورتونو یې لګولې چې موږ پټ شو. ښه، دا د شیخ صاحب قیمتي بیان. امید کوو چې تاسو به تر اخره پورې کتلی وي. د دغه شان بیاناتو لپاره تاسو زموږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ چې تاسو ته نوي بیانات راځي او تاسو هغه ګورئ، په هغې باندې عمل کوئ. السلام علیکم ورحمة الله.